د محبت د فاره مالدار کېدو د فاره او د غریبۍ د ختمولو د فاره د یا ملک وظیفه په دې طریقې سره وکړه، انشاءالله زر تر زره به دې مقصد حاصل شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما وروڼو خویندو، نن درته د مالدار کېدو د فاره یو زبردست وظیفه هم دا د الله جل جلاله نوم دی یا ملکو. کوم انسان چې د دې وظیفې ذکر شروع وکړي او دا وظیفه وکړي نو الله جل جلاله به هغه ته بې شمېره انعامات ورکوي. د ټولو اول نمبر چې د هر چا د زړه یو خاص ارمان دی چې یا الله ما چې دې مالداره کړې. د غریبۍ نه هر سړی تنګ راغلی وي، نو که څوک د غریبۍ نه تنګ راغلی مالداره کېدل غواړي، د هغوی دپاره دا وظیفه ډېره زیاته پرتاثیر وظیفه ده، زبردسته وظیفه ده. او یو انسان د هغه د محبت د حصول دپاره دا وظیفه کوي، نو د محبت دپاره هم بلکل تاسو دا وظیفه کولی شئ. ډېر لوی او ښه کافي اثر لري. د محبت حاصلولو دپاره لاجواب وظیفه ده. تعداد انتهایی کم دی، یعنی یو نوي کرت یا نوي کرت یعنی لسم یعنی لسکم سل کرته کول دي. طریقې درته ښیم چې په څنګه طریقې سره به د یا ملکو وظیفې ذکر کوي. د ټولو اول هغه وروڼه او هغه خویندې چې هغه د خلکو د نظر نه بلکل پرېوتې وي، د هغوی سره نه څوک مینه کوي، نه ورسره څوک محبت کوي. که دغه د نظر نه پرېوتلي خلکه چې د هغوی معاشرې کې هېڅ قدر او هېڅ عزت نشته، که هغه وروڼه او هغه خویندې نن د الله جل شانه د دې نوم د یا ملک وظیفې ذکر شروع وکړي، انشاءالله د هغوی هغه ختم شوی او پرېوتلی عزت به رب العالمین دوباره راجمدي کړي، یعنی دوباره به د هغوی عزت هغه به جوړ شي. دومره پرتاثیر او پاورفل او زبردست وظیفه ده. دین علاوه که یو انسان وي هغه انتهایی غریب وي، د غربت دروازه په هغه باندې کولو ده، یعنی هغه د غریبۍ د لاسه ډېر سخت پریشانه دی. نو که دغه وروڼه خویندې هم هغوی دا وظیفه را شروع کړي یا ملکو یا ملکو یا ملکو، نو انشاءالله چې د غربت دروازه به الله جل شانه په دوی باندې بنده کړي او د مالدارۍ دروازه به پرې باندې کولو کړي. یعنی الله جل جلاله به د دې ذکر کوونکي او د دې وظیفې کوونکي کس مالداره کوي. ظاهري او باطني مالداري ورته رب العالمین ورکړي. نو ډېره زیاته زبردسته وظیفه ده. راځئ د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیم. طریقې ډېره انتهایی اسانه ده. که چېرته کې د ستاسو بل یو حاجت هم وي، د هغې دپاره کولی شي جایز حاجت وي. د هغې دپاره د سحر د لمونځ نه پس، یعنې دې سره به 5 واړه وخته لمونځ په پابندۍ سره کوئ، او د هر لمانځه نه پس به لسکم سل کرته او که کیدی شي نو دغه یو کرت پې باندې زیات کا، یعنی نهه کم سل کرته یا ملک وظیفه کوه. چې څنګه سلام وګرځئ نو بیا شروع وکړه او داسې شروع وکړه: بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم یا ملکو یا ملکو یا ملکو یا ملکو. تقریبا چې 15 منټو کې دنه ویل کېږي چې ښه په ستر باندې یو انسان وي. دې سره 5 واړه وخته لمونځ کوئ پابندۍ سره، او د هر لمونځ نه پس 9 کم سل کرته یا لسکم سل کرته دا وظیفه کوئ یا ملکو. او د دې وظیفې نه مخکې وروسته 3 کرته درود شریف لازما وایئ. او چې کله وظیفه ختمه شي نو بیا الله جل جلاله ته لاس پورته کوي. تا د کوم مقصد دپاره دا وظیفه وکړله، نو که د مالدارۍ دپاره دې کړي یا الله په ما باندې مالداري راولي. که د غریبۍ د ختمولو دپاره دې کړي وي یا الله زما غریبي ختمه کړه او ما باندې فراخي راولي. که د رزق پراخه کولو دپاره دې کړي وي نو دعا وکړه یا الله زما روزي پراخه کړي، د رزق بندې زما نه ختم کړي او روزي مې ښه پراخه کړي. او که د محبت د حاصلولو دپاره دې دا وظیفه کړي وي نو بیا هم الله جل جلاله ته لاس پورته کړه او دا سوال وکړه یا الله د دې خلکو زړونه زما طرف ته مایله کړه او زما محبت د دې خلکو پر زړونو کې واچوې. نو ډېره زیاته زبردسته وظیفه ده، پرتاثیر وظیفه ده. نو دې وظیفې هر چا ته مکمل اجازه شته دی، هر څوک د دې نه مکمل فایده اخیستلی شي. او که دا ویډیو تاسو هغه وروڼو ته لګوئ نو هغوی ته هم مکمل اجازت دی. کوم وروڼه
چې د موبایل استعمال نه کوي یعنی د ټچ موبایل استعمال نه کوي نو هغوی د دې وظایفو نه محرومه دي. نو برای کرم تاسو کوشش کوئ چې دا وظایف د هغه رونو په وړاندې هم لګوئ یا دا وظایف تاسو کوشش کوئ چې په خپل کورونو کې لګوئ. نو د زنانه زموږ ماشومان چې هغوی خپله دا وظایف شروع کړي اسماء حسنا دي یو پې الله جل شانه بنده ته ډېر لوی اجر ورکوي او دویمه خبره چې د انسان مشکلات هم سره حل کېږي. نو ډېره زیات زبردسته وظیفه ده بالکل تاسو کولی شئ تاسو ټولو ته د دې مکمل اجازه شته.